بسم الله الرحمن الرحیم. د ایوپک په سیستم باندې د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه. نو عضوي تیزابونه چې موږ ایوپک په سیستم باندې ږدو، نو موږ د الکان کې چې کومه ای ده، الکان کې کومه ای ده هغه به لرې کو او هغې په ځای به واچو اویک اسید. ما سره به نوم شي الکان، او ای چې لرې کوم هغې په ځای به اویک اسید واچو. نو دا موږ سره شو الکانویک اسید. مثال په توګه که ما سره میتانی، نو دې نه به ای لرې کومه هغه په ځای به واچوم اویک اسید. نو ما سره به راشي میتانویک اسید. دا میتانویک اسید شو. او پریارټي چې دا او عضوي تیزاب تل لپاره کاربوکسیل ګروپ چې دا موږ سره په لومړي موقعیت کې، نو پریارټي د کاربوکسیلیک اسیدونو دا اول ده. صحیح ده؟ پریارټي د کاربوکسیلیک اسیدونو دا لومړی ده. بیا حقیقت چې اول پوزیشن، اول موقعیت چې کاربن نظر چې موږ شروع کو، نو دویم بیا د اسید انهایدراید ده. د اسید انهایدراید دا د اسید انهایدراید ده. بیا فرمول دی، بیا د ایسټرونو ده. بیا د چې ده ایسټرونه چې دي. بیا د اسید هیلاید ده. د چا ده؟ اسید هیلاید ده. اسید هیلاید پسې بیا حق ولایت چې د شمیره به د دې نه شروع کړو، نو بیا د ایماید ده. اسید هیلاید پسې بیا د چا ده؟ د ایماید ده. ایماید پسې وروسته بیا د نایتروجن ده، آر سی ان ده. صحیح ده؟ نو لومړنی د کاربوکسیلیک اسیدونو ده، دا کاربوکسیلیک اسیدونو ده. کاربوکسیلیک اسیدونو پسې بیا اولیت د اسید انهایدراید دی. بیا د ایسټرونو ده. ایسټرونو پسې بیا اسید هیلاید دی. بیا اسید اماید دی. اسید هیلاید پسې بیا اسید اماید دی. بیا نایترل دی. صحیح ده؟ نایترل پسې وروسته بیا موږ سره چې دی هغه الډیهاید ده. بیا د چا ده؟ الډیهاید ده. الډیهاید پسې وروسته بیا د کیټون ده. کیټون ده. کیټون پسې بیا وروسته اولیت د الکولو دی. بیا تایول دی. تایول پسې بیا امین دی. دا چې دی دا موږ سره امین دی. مثال په توګه یو کاربن لري، یو کاربن چې هغې ته موږ میتان یو الکان کې، نو دا به چې موږ سره میتانویک اسید. بیا دوه کاربنه دي، نو ایتانویک اسید. بیا درې کاربن دي، نو پروپانویک اسید. کې او زمانه پاتې ده. صحیح ده؟ دلته یو اوم ده، پروپانویک اسید. بیا څلور کاربن دي، نو بیا د کې او پاتې ده بیوټانویک اسید. بیا څه دی؟ بیوټانویک اسید. که پنځه کاربنونه وي، نو بیا پینټانویک، شپږ یې هیګزانویک، هیپټانویک، اکټانویک، نونانویک، ډیکانویک ایټسیټرا. همدارنګه که
پنځه کاربنونه یي نو پینټانویک، مخته ټول پنځه کاربن دي. او که شپږ کاربن یي هیکزانویک، که اووه کاربن یي دې ته وګوره پنځه موږ سره دا دي او یو دا دی یو دا دی، نو پنځه شپږ اووه دا شو هپټانویک. که اته کاربن شپږ او یو کاربوکسیل دا اووه یو سی ایچ درې دا اته، نو بیا اکټانویک اسید شو موږ سره. که نهه کاربنونه یي نو بیا موږ سره به شي نونانویک سی ایچ درې، او زه به هلته سی ایچ دوه واخلمه، دا به زه اووه کړمه نو اووه یو میتایل دا اته او دا یې موږ سره نهه، نو د ده نوم به شي نان دی که نه، نو نان به ولیکي، نونانویک اسید به شي موږ سره اویک اسید شو. او که لس کاربن یي سی ایچ درې سی ایچ دوه دا اته سی او ایچ، د لس کاربنه شو نو دې ته ویل کېږي ډیکانویک. ډیکان دی که نه، دا به شي موږ سره ډیکانویک اسید. اوس که موږ سره خاښ راشي په یو ګروپ کاربن باندې، مثال په توګه سی ایچ درې سی ایچ دوه سی ایچ درې او دلته سی او او ایچ دی، نو دا د کاربن نمبر 1 د تل لپاره، نو دا د دوه درې څلور، نو درېم باندې تا سره میتایل دی، په دوه باندې میتایل، نو ته به ولیکې دوه باندې میتایل، ټول څلور کاربنه دي، نو هغه دپاره موږ بیوټان ټکی استعمالوو. بیوټان کې به یې وغورځوې، هغې به ځای به اویک واچوې او اسید، نو 2 میتایل بیوټانویک اسید شو موږ سره. 2 میتایل بیوټانویک اسید شو. او موږ سره داسې کېدی شي چې مثال په توګه سی ایچ درې سی ایچ او بیا دوه ګونې اړیکه بیا سی ایچ بیا سی او او ایچ شي، نو یو دوه، نو دوه باندې دوه ګونې اړیکه ده او ټول څلور کاربن دي، نو ته به لیکې 2 بیوټین به کې اوس 2 بیوټین کې به یې اوس وغورځوې او اویک اسید به شي 2 بیوټینویک اسید به شي. یا مثال په توګه سی ایچ دوه دوه ګونې اړیکه سی ایچ او سی او او ایچ، دې کې سیس ټرانس کېدی شي هلکانو ښه، دې کې سیس هم کېدی شي او ټرانس هم کېدی شي. اوکې، نو دې کې سیس ټرانس خو نه شي کېدی، نو دا موږ سره پروپین به ته واخلي، پروپینو ای وغورځوه، هغې به ځای اویک اسید واچوه، پروپانویک اسید شو، پروپینویک اسید شو. او دې ته موږ یو بل نوم هم اخلو هلکانو، یاد ولرئ، اکریلیک اسید. پولیمرونو کې دا موږ سره استعمالیږي، اکریلیک اسید. همدارنګې سی ایچ درې سی دلته برومین دی او دلته هایدروجن دی، دلته سی او او ایچ دی، نو دا به 2 برومو شي تا سره 2 برومو پروپانویک اسید شده. خو اصلي نوم د ده R2 برومو دی لکانو، صحیح ده. او بل نوم یې څه دی؟ الفا برومو پروپانویک اسید دی. خو که موږ آر ایس نمنکلیچر ته هم پکې لاړ شو که نه، آر ایس نمنکلیچر کې بیا د ده آر دی.
دلته یو سی ایچ 3 دی، یو سی ایچ 3 دلته دی. نو که دا موږ وګورو 1 2 3 4 5 دا 5 کاربنونه دي او په دویم او دریم مایتا سره میتایل دی، نو د نوم بچی تا سره 2 3 ډای میتایل ټول 5 کاربن دي، یعنی پینټانویک اسید بشي. پینټانویک اسید اوس که بنزین کړی دا بنزین ده او دې نه یو هایدروجن چې لرې کړی ته بیا موږ فینایل یو CH2 CH2COOH. نو دا 1 2 3 مایتا سره فینایل دی، نو ته بولی کی 3 باندې فینایل او بیا پروپانویک اسید. پروپانویک اسید او که چېرته په 2 باندې وي دلته بنزین کړی په شپږ ځای چې 5 لیکم، بیا به تا لیکلی 2 فینایل یا فینایل ایتانویک اسید. فینایل ایتانویک اسید بتا لیکلی. دې نوم ته که موږ واخلو دلته په خاښ کې خاښ دی، صحیح ده. که 1 2 3 4 او 3 باندې بیا تا سره بنزین کړی ده، فینایل ګروپ دی او فینایل کې بیا که زه شمیره واخلم فینایل کې نو بالکل پارا پوزیشن کې یا 1 زبر 2 زبر 3 زبر 4 زبر کې تا سره کلورین دی، نو زه د نوم لیکم 3 پارا کلوروفینایل. 3 پارا کلوروفینایل او ټول 4 کاربن دي، نو بیوټانویک اسید. بیوټانویک اسید او که CH3 CH دلته OH راشي او دلته COOH، نو دویم موقعیت باندې تاسو هایدروکسی دی، نو ته به لیکي 2 هایدروکسی 2 هایدروکسی پروپانویک اسید. پروپانویک پروپانویک اسید شو تا سره. او کو یو کمپاوند داسي CH3CH نو 1 2 3 4 3 باندې میتایل دی، ته ولې کې 3 میتایل بیوټانویک اسید.
د دې کمپاوند نوم بشي 1 2 3 4 5 6 نو 2 باندې هایدروکسی دی ته بولی کې 2 هایدروکسی او 5 باندې میتایل دی 5 باندې میتایل او 3 باندې ډبل باند دی 3 او ټول شپږ کاربن دي نو هیکزینویک اسید بشي هیکزینویک اسید بشي موږ سره نو دا یو کمپاوند دی 1 2 3 4 5 شپږ 7 نو شپږ باندې تا سره اګزو دی نو ته بولی کې 6 باندې اګزو ولې اګزو ځکه چې سی باندې تا سره شپږم باندې تا سره کاربونیل ګروپ دی اکسیجن دی تا سره صحیح ده نو شپږ باندې دغه اګزو شو تا سره او په 5 باندې تا سره پروپایل دی نو 5 باندې پروپایل او ټول و کاربن دي نو بیا تا سره شو هپټانویک اسید هپټان بولی کې او ایک اسید په اخر کې بولی کې هپټانویک اسید شو تا سره نو دا تا سره کاربن نمبر 1 باندې وبخای کاربن نمبر 1 چې د کوم ماچ کاربوکسیل ګروپ دی هغه تا سره شه دی هغه تا سره کاربن نمبر 1 شو نو 1 باندې تا سره برومین دی او 2 باندې تا سره کلورین دی نو ته باندې د نوم ورکې چې 1 برومو 2 کلورو 2 کلورو سایکلوپینټان بکی سایکلوپینټان صحیح ده او بیا چې د چې چونکې په کارباکسل ګروپ نو وصل دی سایکلوپینټان سره نو هغې دپاره به تر بیا سپیشل ټکي استعمال کړي چې سایکلوپینټان کاربوکسیلیک اسید کاربوزیلیک اسید اوکې که موږ سره دا بنزین کړی ده او دا بنزویک اسید شو خو که چېرته دلته او ایچ ګروپي دی سره نو د ده نوم شو 2 هایدروکسي بنزویک اسید او دې ته یو بل نوم موږ اخلو ارتو هایدروکسی بنزویک اسید هم ورته وایي او یو بل نوم اور چې دی سیلیسایکلیک اسید دا سیلی چې دی که نه دا سلیکس نه وتی دی او سلیکس لاتین کې ویلو ته وایي ویلو پیپل